بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه علیکم. هلې په نن درس کې موږ تاسو په ایوریج افس باندې خبرې کوو. تیر درس کې موږ تاسو ایوریج اف وپېژندو. اوس ایوریج افس. ایوریج اف داسې کولای شو چې موږ ته د یو کس ایوریج را بستلی شو. خو دلته وګورئ، مثلا زموږ یو نوم دی احمد موبایل هم خرڅوي. که موږ دلته ډېر ډیټا تغییر کړو، احمد سکرین هم خرڅوي، او دې ځای کې موږ لاړ شو دا هم احمد کو او دې ته هم موبایل ولیکو. داسې ډیټا خپله تغییروو. دلته هم احمد کو او دې ته ولیکو سکرین، او دلته بیا راشو احمد کو او دا لاندې د علي نوم احمد کو او دې ته ولیکو موبایل. پروډکټ مو تغییر کړه. اوس وګورئ، که موږ تاسې دلته غواړو چې احمد موبایل، د موبایل د دې احمد چې څومره موبایلونه خرڅ کړي دي، که د هغې موږ تاسې سره راوستل غواړو، د هغې موږ تاسې ایوریج راوستل غواړو، نو دې دپاره به د ایوریج افس د فرمول څخه استفاده کوو. مساوي ایوریج افس، ایوریج لاندې راکوسئ ایوریج افس. لومړی به تاسو ایوریج رینج انتخاب کوئ. ایوریج رینج کې موږ د سیلز چې څومره پروډکټس خرڅ شوي دي دا انتخابوو، بیا کاما، بیا موږ ته وایي کرایټیریا رینج 1. کرایټیریا یا لومړی شرط زموږ ستاسې احمد دی، نو احمد چې کوم ځای کې موجود دی هغه ساحه به ټوله انتخاب کوئ، بیا کاما، بیا کرایټیریا 1 احمد زموږ کرایټیریا 1 ده، بیا کاما. کرایټیریا رینج 2 دویمه کرایټیریا چې ده هغه زموږ ستاسې پروډکټ دی، نو پروډکټس په دې ساحه کې موجود دي، ټول پروډکټس به انتخاب کوئ تاسو، بیا کاما، بیا به دلته اخر کې کرایټیریا 2 په پروډکټ باندې به کلیک کوئ او قوس به بند کوئ، انټر. مونږ ته د موبایل ایوریج راوباسته، د احمد د موبایل ایوریج راوباسته چې 2 دي. احمد دلته سکرین هم خرڅ کړي دي. پروډکټ که تاسو سکرین راوباسئ، سکرین سپیل مونږ غلط ولیکه، د سکرین ایوریج مونږ ته راوباسته 55 دي. نو ګوره که زه دلته راشم یو بل نفر تغییر کړم، مثلا دا ولید دی، دا هم په احمد باندې تغییر کړم، تاسو احمد سکرین، احمد سکرین وای، یو ځل بیا انټر. ښه، احمد دلته موږ سپیل لږ غلط کړی دی، احمد، اوس صحیح شو. دلته موږ احمد د سره راځو، مساوي ایوریج افس، ایوریج رینج. ایوریج رینج کې موږ دا انتخابو، کاما، کرایټیریا 1 زموږ او ستاسې نومونه دي، نو د نومونو ساحه دا ده، دا به انتخاب کو، کاما. دې ځای نه کرایټیریا 1 زموږ او ستاسې احمد، بیا کاما، کرایټیریا رینج 2 نو پروډکټس دلته دي، دا پروډکټس خپله ساحه به انتخاب کو، بیا کاما، بیا زموږ او ستاسې پروډکټ دی او قوس بند کو، انټر. احمد، دلته که موږ راشو د احمد سپیل لږ زره، احمد وګوره داسې چې ولیکو، بیا سکرین موږ ته راباسي چې 9.5. که موږ دلته ولیکو موبایل، د موبایل یې موږ ته راوباسته. بلکې موږ تاسې دلته راشو ولیکو چې احمد، دا محمد کو پرنټر، او بل یو بل څیز زه هم تغییر کړم، دا پرنټر هم څنګه کړمه، احمد کما. تاسو اوس وګورئ که دلته زه ولیکم پرنټر، موږ ته به د پرنټر سره باسي، هغه مکمل ایوریج به موږ ته راباسي. نو دا ډېر زیات مفید دی، موږ تاسې د دې څخه ګټه اخلو، استفاده ورڅخه کوو. اهمیت یې په همدې کې دی چې موږ عمومي ګوره زده مو کړو چې عمومي ایوریج څنګه راباسو، بیا د سم په واسطه باندې د شخص ایوریج څنګه راباسو، بیا د ایوریج افس په واسطه باندې موږ تاسې د پروډکټ بیس د هغې ایوریج څنګه رابستلی شو.